بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج مومن او تاسو ته زما یوټیوب چینل کې خراغلاس ویم. امید لرم چې روغ او جوړ به او د صحت جامع به مو پتن وي. ورلد منټل هیلث ډے 10 اکتوبر باندې المنځل کیږي چې د ورلد هیلث فیډریشن د لارې ټولې دنیا کې المنځل کیږي. د دې اصل مقصد څه دی؟ د دې اصل مقصد دا دی چې په خلکو کې اویرنس راوستل دي چې څنګه جسمانی صحت ته فزیکل هیلث د هغې څنګه خیال ساتئ نو دغه شانتي خپل منټلی هیلث دماغي صحت هم خیال وساتئ. د دې اصل مقصد دا دی. په کوزه پښتونخوا کې په دې باندې ډېر سیمینارونه ترسره شو چې هر هسپتال کې او هر علاقه کې د سوشل ورکران راووتل او په دې په باره کې اویرنس خور کړه چې ورلد منټل هیلث دی صرف دې دپاره نه ده چې مطلب صرف د مناوولو یو دغه دی چې لمانځلو کار نه دی، بلکې ځان کې هم راوستل دي چې خپل منټل چې کوم د دماغي صحت د په هغه باندې هم کار وشي او د هغه صحت خیال وساتل شي. نو زه هم تاسو نه گزارش کوم زمونږ خلک د علاقې د افغانستان خلک اکثر په دې مرض اخته دي چې ځکه چې خپل د صحت خیال ساتي خو د منټل هیلث دماغي صحت خیال نه ساتي. نو زما ستاسو نه هیله دا ده چې مطلب دا ورځ صرف دې دپاره دونه لمانځي چې مطلب خلکو کې صرف یو ورځ تیر کړي. دا صرف دې دپاره لمانځي چې په خلکو کې اویرنس راشي چې د خپل دماغي صحت خیال هم وساتل شي. نو دا ډېر ضروري شی دی ځکه دماغ زموږ ټول جسم ټول بدن کنټرول کوي. نو په کار د دې شي خیال وساتل شي او مونږ کې هم دا اویرنس راشي چې دغه ورځ مونږ ولمانځو ځکه دغه دماغي چې کوم صحت دی دا ډېر ضروري دی او په دې اړه زموږ خلک د خپل فزیک خیال ساتي خو د دې صحت خیال نه ځان ډېر لرې ساتلی دی. نو زه تاسو ټولو نه هیله کوم چې د خپل فزیکي صحت خیال هم وساتئ، ورسره د منټل هیلث دماغي خیال هم وساتئ، صحت خیال هم وساتئ. نو دغه زما مقصد د دې ویډیو که ویډیو هم خوښه شوي نو در سره شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.